شفق یو وران هلک و. هغه به خپلې مور سره هم خوله وهله او خپله مور به یې ډېره زیاته تنګوله. په کلي او کوڅو کې به یې هم ډېر زیات ورانی کاوه او کوچني ماشومان به یې هم په نه خبره باندې چیړل او وهل به یې. ای لکه ته ولې زموږ کور خوا کې تېرېږې او راتېرېږې؟ هرنګ دې ګوره څومره سپېره دی خوله دې هم ډېره وازه ولیاړه ده بیا شفق ورشي هغه هلک په سکونو او لغتو باندې ښه مضبوط ووهي. زم لالا ته وایم چې زه شفق ووهلم، ته دالته ودرېږه. شفق به په مکتب کې هم ډېر زیات ورانی کاوه. خپله خو یې هیڅ سبق نه وایه. نور ماشومان به یې هم د سبق نه ایستلي وو. یا تاسو وایاست چې موږ سبق وایاست، ولا که نه ماسټران سواست، نه استادان سواست، نه انجینران سواست. راځئ چې ګپې سره وکړو. رنګونه مو ولا که مو سبق ته سوي، پرېږدئ دا سبق مو بک. راځئ ما سره ګپې کوئ، پرېږدئ دا سبق. ای شفقه، تا چې سبق ته زړه نه کېږي نو بیا مه لاځه. موږ د سبق نه ولې باسې؟ موږ که سبق ویلی شو که یې نه شو ویلی، که ماشتلان کېږو که انجلان کېږو که هلته کېږو، خو ستا زموږ کې څه کال دی؟ ځه ولاړ شه وله کېږه، موږ خپل سبق ویایو. موږ هم د سبق نه ایستلی یو او خپل هم سبق نه وایې. موږ دلته د ګپې لپاره نه راځو، موږ مکتب ته دې لپاره راځو چې دلته څه درس ووایو. ځه ولاړ شه غایب شه. بیا یوه ورځ په مکتب کې د شفق کلام ورک شو. معلم صاحب، زما کلام ورک شوی. زما د دې مکتب په هلکانو باندې شک دی چې زما کلام همدوی غلا کړی، ولا به همدوی غلا کړی وي. شفقه کلام دې ورک شوی او ستا شک په همدې هلکانو باندې دی کوم چې په مکتب کې ناست دي. ته څه ثبوت لرې چې ستا کلام همدوی غلا کړی؟ معلم صاحب، ثبوت خو نشته. همدوی غلا کړی، د دوی رنګ لا هم غلو ته شوی، ولا به همدوی غلا کړی وي. ښه بچیه، شک مه کوه. شک ایمان ته زیان رسوي. ته اوس داسې وکړه چې هغه قلم پرېږده، زه به تا ته کوم بل قلم درکړم، خو په دې شرط باندې چې ته به د هغه قلم نه کار اخلې او ورانی به نه کوې. بیا معلم صاحب و شفق ته یو قلم ورکړي چې هغه قلم یو جادویي قلم وي. هغه قلم اټومیټیکلی د شفق هر څه لیکي. معلم صاحب، مننه دې کوم چې قلم دې راله راکړو، خو دا راته ووایه چې دا څه رقم قلم دی؟ داسې قلم خو ما تر اوسه نه دی لیدلی. شفقه، دا هسې پالتو قلم نه دی، دا یو جادویي قلم دی. په دې قلم باندې ته لیکل هم کولی شي او دا قلم به ستا هر هغه څه لیکي چې په ورځ کې ته کوم کارونه کوې، نو دا قلم به اټومیټیکلی ستا هر څه لیکي چې ورانی ونه کړې. که دې هر څه وکړل نو دا قلم به په کتابچه کې هر څه ولیکي او ما ته به یې راښکاره کړي. شفق د معلم صاحب په خبره باندې هیڅ غوږ نه وګروي او وایي چې دا هیڅ جادویي قلم نه دی. دا نشي کېدی چې دا قلم دی اټومیټیکلی زما هر څه ولیکي. بیا لاړ شي کور ته او خپلې مور سره بیا خوله ووهي او تنګه یې کړي. یا سپېرې، دا سپېره مخ دې نیولې، ډوډۍ دې نه ده تیاره کړې. زه چې کله د مکتب نه راځم نو باید ډوډۍ ماته تیاره پرته وي. تا سپېره مخ نیولې او هیڅ کار دې هم نه دی کړی. ولاړه شه ماله ډوډۍ راواخله. هله یا لکه په ما باندې سترګې مه راوباسه. کله چې لوی شي او ښځه درله وکړم نو په هغې باندې بیا غوسه کوه. په ما باندې هېڅ غوسه مه کوه. پوره د مکتب را راغلی نه او بیا ډوډۍ کوې. چوپ شه، لاړ شه په کوټه کې کښېنه، زه ډوډۍ در وړم. شفق چې کله خپله مور ته ردې بدې ووایي بیا ولاړ شي د کلي او کوڅو کې ښه ورانی وکړي. د خلکو د کورونو دروازې په تیږو وولي او بیا ولاړ شي د خلکو په پټو کې ښه ورانی وکړي او هغه ښه وران کړي. دلته نو هغه جادویي قلم د شفق هر څه ښه او بد او ورانی ټول په کتابچه کې اټومیټیکلی لیکي. بیا په دې سبا باندې چې شفق کله مکتب ته ولاړ شي نو معلم صاحب ونه پوښتنه وکړي. شفقه بچې، کتابچه دې ولیکه او که نه؟ هو معلم صاحب، کتابچه مې هم ولیکه او درس مې هم ښه زده کړو. ښه بچې، ته ورسه کتابچه راواخله چې زه وګورم چې کتابچه دې څومره لیکلې ده. ورشه، هله شابه. شفق چې کله خپله کتابچه معلم صاحب ته ورښکاره کړي نو په کتابچه کې ټول د شفق ورانی لیک شوی وي. شفقه، تا خو ویل چې ما ټوله کتابچه لیکلې او درس مې هم زده کړی. دروغ دې وویل او هیڅ کار دې هم نه دی کړی. دروغ ولې وایې؟ معلم صاحب دا څه وایې؟ پرون ورځ ما هیڅ ورانی نه دی کړی. ما ټوله ورځ درس وایو او کتابچه مې لیکله. شفقه چوپ شه، دروغ مه وایه. ما چې کوم قلم تا ته درکړو ما درته ویل چې دا یو جادویي قلم دی، اټومیټیکلی هر څه لیکي. پرون ورځ کې تا هیڅ کار هم نه دی کړی. هغه جادویي قلم په کتابچه کې لیکلی دی. ته چې کله د مکتب نه تللی او کور ته، اول دې خپلې مور سره ښه خوله وهلي او تنګه کړې دي او بیا دې د خلکو د کورونو دروازې په تیږو باندې ویستلي او بیا دې د خلکو پټې وران کړي. ولې خپل ځان سره دښمني کوې؟ خو خپل درس وایه چې لوی انسان درنه جوړ شي.
بیا د مکتب ټول هلکان په شفق باندې ښه وخاندي او شفق هم په خپلو کړو باندې ډیر زیات پښیمانه شي. مورجانې زه به نور هیڅ ورانی نه کوم. معلم صاحب راته ویل چې خپل ځان سره دښمني مه کوه او خپل درس وایه چې ښه انسان درنه جوړ شي. زه به نور درس وایم او تا به نه تنګوم، هیڅوک به هم نه تنګوم. زه تا نه معذرت غواړم زما مورجانې، ما معاف کړه. شاباش زما ګران بچیه، همدغسې کول پکار و. ورانی مه کوه، خپل درس وایه چې ښه انسان درنه جوړ شي. معلم صاحب ښه درته ویلي. ګرانو ماشومانو، د خپل ځان، د خپل مور و پلار او د خپلې معاشرې خیال ساتئ او یو داسې عمل وکړئ چې ستاسو په هغه عمل باندې ستاسو د مور و پلار سترګې لوړې وي. قدرمندو دوستانو، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو ته یو ښکلی لایک هم ورکړئ. اوس نو راکئ موږ ته تر بلې کیسې راوړلو پورې اجازت. د خدای په امان، د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ.